د ولایت مقام د خاص هدایت په اساس د ارزونې او ظرفیت لوړونې ټاکل شوي کمیټې چې په ترکیب کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس حاجي مولوي سید جلال الدین آغا، د ولایت مقام د پلان جوړونې، نظارت او ارزیابۍ چارو امیر حبیب الرحمن ممتاز، د امنیه قومندانۍ د پلان جوړونې امیر مولوي عبدالاحد حنفي او د ولایت مقام د کارکوونکو چارو ریاست د ظرفیت لوړونې امیر محمد اسماعیل شیرزاد شتون لري، چې د ولسوالۍ د نظارت او ظرفیت لوړونې په لړ کې نن ورځ د ګرشک ولسوالۍ څخه څارنه او ظرفیت لوړونه وکړه. یاد پلاوي دنده لري چې د ولسوالیو په کچه د ټولو ملکي او نظامي ادارو د لایحې کاري پلانونو د پلانونو تطبیق په اداراتو کې نظم، اداري اصولو رعایتولو او د ترسره شویو فعالیتونو د ارزونې په موخه نظارت او په اداراتو کې ظرفیت لوړونې په موخه مسؤلینو ته د ورځني اداري سیمینارونه وړاندې کړي، ترڅو په اداراتو کې اصلاح، د اصولو رعایتول، په اداراتو کې د کارونو په منظم شکل ترسره کېدل، په کارونو کې د سرعت رامنځته کېدل او د ستونزو مخه ونیول سي. یاد پلاوي نن د ورځې په جریان کې د نوموړي ولسوالۍ له ټولو چارو څخه هر اړخیز نظارت، په اداري چارو کې د مشکلاتو حل او ترڅنګ د مسؤلینو ظرفیت لوړونه وکړل. مسؤلینو ته په اداري برخه کې سیمینار ارائه کړ، د طرز العمل موافق څارنه او ارزونه ترسره شوه. د یاد ولسوالۍ مسؤلینو د دې ګام هرکلی وکړ او هغه یې د چارو په بهبود کې اغیزمن ګام یاد کړ. دغه ډول څارنې او ظرفیت لوړونې به نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي.